دلته په استرالیا کې د افغان ښځینه کریکټرانو یوه ډله له طالبانو تر تېښتې وروسته د لومړي ځل لپاره یوه خیریه سیالۍ کې ګډون کوي. د افغان نجونو د کرکټ ټیم اکثره غړي په استرالیا کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي، چیرته چې د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا په یوه خیریه سیالۍ کې سره راټولې شوي دي. دغه سیالي د میلبن په جنکشن اووال کې ترسره شوې، هغه ځمکه چې وخت و پکې د استرالیا د کرکټ ستوری شین وان ځلیده. د کرکټ لوبغاړې فیروزه امیري وایي چې هغوی به په افغانستان کې د میلیونونو افغانو مېرمنو استازیتوب وکړي چې له حقونو یې بې برخې شوي دي. موږ زیاتې قربانۍ ورکړې چې نن دلته یو. دغه سیالي صرف یوه لوبه نه وه، بلکې په افغانستان کې د سلونو ښځو نمایندګي ده. په سلونو ښځې د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه ووتلې، څو د هغوی له سختو سیاستونو له هغې جملې پر ورزش او تعلیم له ممنوعیته نجات پیدا کړي. د کرکټ دغه لوبغاړې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. دوی اوس د استرالیا په کامبرا او میلبورن ښارونو کې ژوند کوي او له څو ځایي ټیمونو سره محلي سیالۍ کوي. کله چې د افغانستان د ښځو په هکله خبرې کوم، زړه مې ماتیږي، ځکه چې زه په استرالیا کې آزاد ژوند کوم. کولی سم کار وکړم، درس ووایم او هر کار چې وغواړم ویې کړم. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره ژوند ډیر سخت او دردونکی دی. ناهیده صافان چې دغه ټیم له کپتانانو یوه ده، د کرکټ دغې لوبې په درشل کې هیلهمندي ښودلې چې دغه لوبه وشي کړی د راتلونکي لپاره یو حرکت او هیلهمندي رامنځته کړي. موږ دغه سیالۍ ته لوی هیلې لرو، ځکه ورزش راتلونکي ته لار خلاصوي. هو، موږ د غرور احساس کوو، ځکه چې د افغان ښځو ټیم د لومړي ځل لپاره لوبه کوي. دا موږ ته واقعا غرور بخښونکې شیبه ده. د افغانستان کرکټ بورډ د 2020 کال په نومبر کې یو مهم ګام پورته کړ او 65 ښځینه ورزشکارانو ته د مسلکي روزنو قراردادونه ورکړل. خو مخکې له دې چې دغه نوی ټیم د لوبو فرصت پیدا کړي، کابل طالبانو ونیو او د ښځو کرکټ ته د پای ټکی کېښود. زه ډاډمنه یم چې دغه سیالي د نړۍ لپاره یو ستر پیغام دی، ترڅو د افغان مېرمنو لپاره یو کار وکړي. په ځانګړې توګه د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصولو او د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې. د 25 لوبغاړو له ډلې چې یو وخت یې د افغانستان کرکټ بورډ سره قراردادونه درلودل، ځینې یې د کرکټ له نړیوالې شورا ICC غوښتي چې د افغان مهاجرو ټیم په رسمیت وپیژني. ICC تر اوسه دغې غوښتنې ته پاملرنه نه ده کړې. د استرالیا د کرکټ فدراسیون له دغې سیالۍ ملاتړ ښودلی دی او ژمنه یې کړې ده چې د افغان نجونو ټیم لپاره په نړیواله سطحه هڅې وکړي.